لمونځ رانه پاتې سو. من عصيت الله يوما غافلا فنسيت أن الله قد أعطاك. لمونځ هغه نور دی چې د ژوند تیارې درته روښانه کوي. لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين. دوهمه برخه. الحمد لله الذي جعل صلاة عماد الدين وصلة قوية بين الله وعباده الموقنين وكتابا موقوتا على المؤمنين. اما بعد. قدرمنو اوردونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی جو کی چې روغ جوړ او خوشاله بیاست او ژوند به مو په خوښیو کې تیریږي. وړاندې تر دې چې لمونځ وکړې قدرمنو وړونو، زما تل د شانو د پیل له پیژندلو سره مینه وه. تر هغه وخته د یو ټاکلي شي د پیژندلو توان نه لرم تر څو چې پیل او تاریخ یې ونه پیژنم. که ته په دې پوه وې چې لومړنۍ الوتکه څنګه الوتنه کوله، نو بیا په دې پوهېدل ډېر درته اسانه دي چې دا نوې او پرمختللې الوتکه څنګه الوتنه کوي. یو مقاله وایي د هر شي لومړی ځل وي، او دغه مقاله زما ډېره خوښیږي. د لمانځه له موضوع سره د دې اړیکه څه ده؟ په ماشومتوب کې مو عادت و چې پلرونو او ښوونکو به د لمانځه راته ویل، نو امر به مو یې مانه او لمانځه ته به تلو، خو لمونځ به راته دروند ښکارېدی او له به مو کاوه. بیا به مو له عالم څخه اورېدل چې د لمانځه د اهمیت او د پرېښوونکو د عذاب په اړه به یې خبرې کولې، نو خبره به مو یې منله او لمانځه ته به تلو، خو لمونځ به راته دروند ښکارېدی او نه به مو کاوه. زموږ ګمان دا و چې دوی هغه څه نه حس کوي چې موږ یې حس کوو، بل ګمان مو دا و چې هغوی په طبیعي ډول د لمانځه کولو توان لري، ځکه هغوی تر موږ لویان دي، او که موږ هم لویان سو نو همدا شعور راسره لویېږي. تل به لمونځ راباندې دروند و، او تل زموږ باور دا و څوک چې په لمانځه ټینګار کوي له هغو سره داسې یو توان او ورکول سوی وړتیا سته چې له موږ سره نسته. د بېلګې په توګه هغه له ماشومتوبه له لمانځه سره عادت سوی، یا هغه په داسې کورنۍ کې لوی سوی چې پر لمانځه ټینګار کوي. په ارواپوهنه کې دې ته استناء یا ګوښهوالی ویل کېږي، او هغه داسې چې ته د یو کار له ترسره کولو یا په یو کار کې له بریا څخه په دې دلیل ځان مستثنا کوي او وایي چا چې دغه بریا ترلاسه کړې له هغه سره داسې وړتیا او ډالۍ سته چې له تا سره نسته. نو د هغو کسانو په وړاندې چې تل منځونه کوي په موږ کې د ګوښهوالي شعور پیدا سو، ځکه موږ داسې احساسوله چې لمونځ را باندې دروند دی او دا توان نه لرو چې یوازې یو لمونځ وکړو، خو هغوی ته لمونځ ساده او اسانه ښکاري. د دې لامل دا دی چې موږ لا تر اوسه د ستونزې ریښې نه دي پرې کړي، او هغه دا چې لمونځ ولې دروند ښکاري. د دغې پوښتنې ځواب د لمانځه د فرضوالي د پیل په پیژندلو سره ښه روښانه کیږي، ځکه د هر شي د پیل پیژندل پر یاد شي پوهېدل اسانه کوي. لمونځ د معراج په شپه د نبوت په 12 کال فرض سوی دی. د دې موخه څه ده؟ موخه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د لمانځه تر فرض کېدو 12 کاله وړاندې خپلو صحابه کرامو رضی الله عنهم ته د الله جل جلاله په اړه خبرې کولې، او د الله تعالی د لوري را نازل سوي آیاتونه یې ورته بیانول. له شک پرته الله جل جلاله حکیم او آګاه دی، او په دې وخت کې د لمانځه فرض کول له لوی حکمته خالي نه وه، ځکه اړینه دا وه چې صحابه کرام رضی الله عنهم باید تر هر څه لومړی الله تعالی او د هغه صفاتونه رحمت او قدر یې وپیژني، څو په زړونو کې د الله تعالی مینه ځای ونیسي. نو کله چې لمونځ ورباندې فرض کړل سي، په زړونو کې به تیار د لمانځه لپاره ځای شتون لري، بلکې مینه او تلوسه به یې دا وي څو له لوی مهربان او مینهناک خالق سره یې اړیکه جوړه سي. د هغوی په زړونو کې د لمانځه چاره دا ډول وه. کله چې امیر وپېژندل سي، امر یې ښه پلی کېږي،
صحابه کرام رضی الله عنهم چې کله الله تعالی وپېژاند او مینه ورسره پیدا سوه نو د هغوی لپاره د لمانځه فرض کېدل په ښکاره ډول یوه فریضه، خو په حقیقت کې د محبوب یعنی الله تعالی له لورې خپل حبیب ته له محبوب سره د اړیکو نیولو او مناجات یوه ډالۍ وه. له همدې امله ځینو به یې له الله تعالی سره د اړیکې په مخه ټوله شپه لمونځ کاوه، ځینو به یې د چاشت 12 رکعاته نفل کول او رسول الله صلی الله علیه وسلم به د شپې دومره لمونځ کاوه چې پښې به یې وپړسېدې. دا هیڅ د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه ډېر عاشقان له ستړیا پرته بې شمېره ساعتونه د خپل محبوب سره تېروي. الله تعالی لره تر ټولو غوره صفتونه دي، نو د لمانځه چاره د هغوی د نفسونو لپاره یوه تفریح او دمه وه، ځکه دا د نورو چارو په څیر نه بلکې د محبوب امر و. نو لومړی مهارت چې پر لمانځه د ټینګار لپاره او تر لمانځه مخکې زده کول ترته اړین او لازم دي هغه دا دي چې الله جل جلاله وپېژنې، ځکه که یې وپېژنې مینه ورسره کوي او چې مینه ورسره وکړې نو اطاعت یې کوي. الله تعالی مهربان، مینهناکه، ښه توبه منونکی او د پراخ رحمت خاوند او ساتونکی دی. که عقیده دې دا وي چې له الله تعالی سره دې اړیکه یوازې د امر او نهي اړیکه ده نو دا عقیده غلطه ده. که عقیده دې دا وي چې د الله تعالی مینه او دوستي یوازې تر نبیانو علیه السلام او شهیدانو او صالحانو پورې ځانګړې ده نو دا هم د ایمان نیمګړتیا ده. الله تعالی نږدې دی او کله چې د هغو ګناهکارانو یادونه کړې چې په خپلو ځانو یې ظلم کړی، ځان ته یې منسوب کړی او ترې بېزاره سوی نه دی، نو داسې یې ویلي دي. ژباړه: ورته ووایه ای زما هغه بندګانو چې په خپلو ځانو یې ظلم کړی، د الله له رحمت څخه مه ناهیلي کېږئ، یقینا الله تعالی ټول ګناهونه بخښي، بېشکه همهغه ډېر بخښونکی مهربانه دی. نو ځکه ته باید په حقیقي توګه الله تعالی وپېژنې، هغه اورېدونکی الله تعالی وپېژنې چې له هر ځایه ستا دعا اوري، هغه احساس قبلونکی الله تعالی وپېژنې چې په لږ عمل ډېر شی درکوي، هغه بې پروا الله تعالی وپېژنې چې د ویرې او پریشانۍ په وخت کې ورګرځې او پناه وروړې، هغه له ټولو نیمګړتیاو پاک الله تعالی وپېژنې چې ټولې کړنې یې په مطلق ډول له شرع پاکې دي. که چیرې ته له ټولو نیمګړتیاو پاک الله تعالی وپېژنې نو ګمان به دې ورباندې ښه او زړه به دې له ډاډ ډک سي. که ته ورسې او د تنګي ورته ونالېږې رحمت به یې درته پراخه وي. که ته ورسې او له درده فریاد ورته وکړې هغه پر تا مهربانه دی. که ته ورسې له سختي شکایت ورته وکړې هغه به ستا خواخوږی وي. چا چې ته مغلوبه کړی یې هغه درته مغلوبه وي، چا چې ذلیل کړی یې هغه درته ذلیلوي. هڅه وکړه چې هره ورځ یو څوک د الله تعالی په اړه درته وینا وکړي، نو په تدریجي ډول به ستا زړه د الله تعالی له مینې او معرفته ډک سي. دا چاره ستونزمنه او پیچلې نه ده، ځکه په ورځني بڼه 15 یا 10 دقیقې د داسې یو عالم وینا واوره چې د وینا ډول یې خوند درکوي، یا د داسې یو کاري تلاوت اوره چې اواز یې ډېر خوښ وي، او د دې چارې لپاره دندې ته د تلو راتلو وخت، د موټر چلولو وخت، د انتظار وخت یا تر خوب وړاندې وخت غنیمت وګڼه. لنډ وعظ، د نبیانو علیهم السلام کیسې، د صحابه کرامو رضی الله عنهم کیسې، د تابعینو رحمهم الله کیسې، د نیکانو کیسې، یا په ښکلي اواز سره د قرآن کریم تلاوت اوره. په ورځنۍ بڼه پر دې چارو ټینګار وکړه، ژر به دې ژوند بدل سي، علم به دې ډېر او زړه به دې نری سي، او ژر به د خپل ځان په اړه د الله تعالی په مینه پوه سي، نو ستا مینه به هم د الله تعالی سره ډېره سي او تا به لمونځ کولو ته وهڅوي. الله جل جلاله ویلي دي: وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. ژباړه: او البته نصیحت کوه، ځکه چې دا نصیحت یقینا مؤمنانو ته ګټه رسوي. له همدې امله دغه راز نه درڅخه پټوم، ته ځکه لمونځ نه کوې چې د الله تعالی په اړه ډېر معلومات نه لرې او سم یې نه پېژنې. همدارنګه په ورځنۍ بڼه 15 دقیقې د الله تعالی د ذکر لپاره داسې ځانګړې کړه چې بشپړ فکري تمرکز ولري او زړه دې له بل هر کار څخه بېغمه وي. په پوره ډاډ او ارامۍ سره الله تعالی یاد کړه او څه چې وایې په هغه ځان پوه کړه. د الله تعالی په ذکر کې تلواري مه کوه، بلکې آرام او ډاډه اوسه، ځکه اعتبار د عمل ښه والي ته دی نه ډېر والي ته.
لکه په حدیث شریف کې چې راغلی دی احب اعمال الى الله تعالی ادومها وان قل. ژباړه: الله تعالی ته تر ټولو خوښ عمل هغه دی چې دوامداره وي که څه هم لږ وي. که دې په دغو اسانو کړنو چې ډېر وخت او لوی زیار ته اړتیا نه لري ټینګار وکړ نو روح دې غښتلی کړ او د شیطان د وسوسې په وړاندې دې سپر وګرځاوه، ځکه دغه چارې د روح داسې غذا ده لکه خواړه د بدن. ته کولی سې چې یوه وړه لوحه جوړه کړې او دغه آیات ورباندې ولیکې وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. ژباړه: او البته نصیحت کوه ځکه چې دا نصیحت یقینا مؤمنانو ته ګټه رسوي. دغه لوحه په خپله خونه، موټر او دفتر کې کښېږده یا دغه آیات د خپل موبایل او کمپیوټر په صفحه راوله څو تل دا یادونه درته وکړي چې داسې څه واورې یا یې مطالعه کړې چې الله تعالی درته په یاد کړي، نو د وخت په تېرېدو به په خپل ژوند کې په ژور بدلون پوه سې. دا د هغو کسانو یو راز دی چې پر لمانځه ټینګار کوي او زړونه یې له جماعتونو سره تړلي دي. ته خپل فکرونه یې که دې خوښه وي یا نه، کومې خبرې چې ستا په عقل کې راګرځي همهغه ستا ژوند روانوي، نو ته یوازې د خپلو افکارو ټولګه یې او هره ورځ چې څه کوي هغه یوازې ستا د هغو افکارو پلي کول دي چې ستا پر عقل غلبه کوي. که ته غواړې چې د ژوند کومه برخه دې ښکلې کړې نو ته اړ یې چې د دغې برخې په اړه دې خپل افکار ښکلي کړې. یو رواني اصل داسې وایي که باور دې هر څنګه وي چې ته به په یوه چاره کې بریالی کېږې یا نه، نو ته په دواړو حالاتو کې په حقه یې. نو په هیڅ چاره کې تر هغه وخته نشي بریالی کېدلی څو چې لومړی دا باور ونه لرې چې ته په یاده چاره کې بریالی کېږې. کله چې له مشهور سوک وهونکي محمد علي کلي څخه د هغه د بریا راز وپوښتل سو، ویل یې ما به تل دغه عبارت تکراروه زه ډېر لوی یم، او د اسلام تر منلو وروسته یې دغه عبارت داسې بدل کړ الله تعالی ډېر لوی دی، تر دې چې هغه د تاریخ تر ټولو ډېر پیژندل سوی سوک وهونکی سو. دغه عبارت د هغه سره د ورځني تمرین په پابندۍ کې مرسته کوله او د هرې ساري په سختو شیبو کې به یې کاراوه. که چیرې دغه فکر د محمد علي کلي په عقل غلبه نه وی کړې هیڅکله هغه نه توانېدی چې داسې بریا ترلاسه کړي. هغه فکرونه سپک مه ګڼه چې ستا په سر کې زریمه دي، ځکه ټوله غوره کړنې د فکرونو پایله ده او همدارنګه د ټولو جرمونو او جګړو پیل افکار دي. همدا بسنه کوي که په دې پوه سې چې وسوسه د شیطان یوازینۍ وسیله ده او وسوسه هغه منفي اغیز دی چې پر افکارو پریوزي، نو ځکه باید خپل عقل له منفي او رړونکو افکارو وساتي او تل هڅه وکړي چې منفي فکرونه په مثبتو او جوړونکو افکارو بدل کړي. ستا عقل د هغې خاورې په څیر دی چې د هر ډول نباتاتو د شنه کولو وړتیا لري. هر څه چې پکې وکړي همهغه به رهبې، نو عقل دې ټول هغه افکار مني چې ته یې پکښې کرې او په دې اړه د تا سره جګړه نه کوي او نه دا پوښتنه درڅخه کوي چې دا فکرونه سم دي که غلط، جوړونکي دي که ورانونکي. البته د وخت په تېرېدو همدا فکرونه ستا عادتونه او چلن جوړوي. یو ځل هغه وخت در په یاد کړه چې د یو چا د یوې خبرې له امله دي د تنګۍ او پریشانی احساس کړی وي، او همدارنګه یو ځل هغه وخت هم در په یاد کړه چې د یو چا د یوې خبرې له امله دي د مننې او خوښۍ احساس کړی وي. دا شخص که ستا ملګری وي یا دې د کورنۍ غړی وي او یا بالکل ناپېژاند وي هیڅ توپیر نه لري. شونې ده یوه کلمه چې یو څوک یې تا ته وایي ستا په شعور ډېر لوی اغېز وکړي. له همدې امله رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي والکلمة طیبة صدقة. ژباړه: او ښه خبره صدقه ده. ښه خبره صدقه ده ځکه ښه خبره پر هغه چا ډېر لوی اغېز کوي چې ورسره مخ کېږي. همدارنګه هغه ویناوي چې خپل نفس یې تا ته د افکارو په بڼه وړاندې کوي په دې کچه پر تا اغېز کوي، که څه هم په ښکاره ډول به ته پټه خوله وې. شونې ده د نفس ویناوي په تا کې د خوښۍ یا پریشانۍ، هیلې یا ناهیلۍ او مننې یا ملامتیا شعور رامنځته کړي. نو په هر حالت کې غوره ده چې د خپل نفس سره د صدقې په موخه ښې خبرې وکړې. ستا نفس چې د لمانځه په اړه څه درته وایي یا د لمانځه څخه چې ستا کوم ذهني انځور دی، دا دواړه له تا سره د لمانځه په کولو
او نه کولو کې پراخه مرسته کوي. شونې ده د لمانځه په اړه له تا سره ځینې داسې بدې خاطرې وي چې لمونځ یې ستا په ذهن کې یو داسې ستړی کوونکی او دروند کار انځور کړی وي چې ته باید هرومرو ځان ترې تېر کړې یا یې پرېږدې. د دغو خاطرو په مرسته خپل نفس درته وایي چې ته په لمانځه ټینګار نسې کولی، ته په لمانځه عادت نه یې، خشوع نسې پکښې کولی، یا دا چې لمونځ کوونکی داسې ځانګړتیاوې لري چې د تا سره نسته. دغه انځور د لمانځه حقیقي جوهر نه ښکاره کوي. نو څومره چې ته د خپل ځان سره د الله جل جلاله یادونه وکړې او د الله تعالی په اړه دي چې څومره علم ډیر سي لکه مخکې چې تېر سول، په همهغه اندازه به په تدریجي ډول دغه انځور هم بدلون ومومي. درد او خوښي. ارواپوهان وایي په ورځنۍ بڼه موږ هره چاره د دوو موخو لپاره ترسره کوو. له هغه درده د بچ کولو لپاره چې د نه ترسره کولو په صورت کې یې را رسیږي، یا د هغې خوښي موندلو لپاره چې په ترسره کولو کې یې پرته ده. نو درد او خوښي دواړه د بنیادمانو پر هڅونکو مسلط دي. د بیلګې په توګه ځینې خلک هر سهار ځانونه مجبوروي چې خپلې دندې ته ولاړ سي، که څه هم له یادې دندې سره یې مینه نه وي، خو دا کار ځکه کوي څو له هغه درده بچ سي چې دندې ته د نه ورتګ له امله شونې دي، لکه له دندې ګوښه کېدل، د لګښتونو د ورکړې نه توان او نور هغه څه چې د دندې د نه ترسره کولو په پایله کې رامنځته کیږي. او موږ ځینې نور داسې خلک هم وینو چې په منظم ډول سهار وختي ویښېدل یې داسې عادت وي، خو دا چاره د ډېرو نه خوښیږي چې د رخصتۍ په ورځو هم وختي پورته کیږي، ځکه هغوی ته وختي ویښېدل د خوښۍ احساس ورکوي. جالبه دا ده کوم چې د درد او خوښۍ د لاملونو په اړه زموږ قناعت جوړوي هغه یوازې زموږ فکرونه دي. ډېر ځله به ستا په یاد وي چې یو وخت ته مجبوره وې څو داسې یو ټاکلی کار ترسره کړې چې مینه دې ورسره نه وي، او فکرونو دې د دغه کار سختوالی او دروندوالی څنګه درته انځور کړی و، خو د یاد کار له پیل سره سم دې ټول هغه څه هیر کړل چې د کار تر پیل وړاندې دې احساسول، او ودې موندله چې یاد کار په هغه کچه سخت نه دی څومره چې یې تا تصور کړی و. طبعا دلته وسوسه چې د انسان د بنسټیزه وسیله ده هغه رامنځته کیږي، او لمونځ ستا لپاره یو دروند او دردونکی عمل انځوروي، او دغه انځور تر هغه وخت تکراروي څو ستا په ذهن کې یې ثبت کړي. د 4 دقیقو میل کیسه دا په ډاګه کوي چې د قناعتونو په بدلون سره هغه څه ترلاسه کېدای سي چې خلک یې ناشوني ګڼي. د زرګونو کلونو راهیسې د خلکو ټینګ باور دا و چې انسان نسي کولی له 4 دقیقو څخه په کم وخت کې 1 میل واټن ووهي. خو په 1954 میلادي کال کې روجر بانیسټر دغه قناعت وروسته تر هغې له منځه یووړ کله چې تر 4 دقیقو په کم وخت کې د 1 میل واټن په وهلو بریالی سو. روجر کیسه کوي چې د دې بریا راز یا یوازې د سخت تمرین نه و، بلکې تل به یې د ځان په اړه داسې تصور کاوه چې دغه شمېره به ماتوي، او ځان ته به یې ویل ته دا کار کولی سې، او په دې اړه به یې داسې شخصي قناعت رامنځته کړ چې د استدلال لپاره پکې ځای پاتې نه سو. پر هغه سربیره د یو کال په اوږدو کې 27 نورو منډه وهونکو هم دغه شمېره ماته کړه. دا ځکه چې د روجر تجربه د هغوی لپاره یوه داسې غښتلې مرجعي نقطه سوه چې د یو ممکن شي په اړه یې د ټولو قناعتونو بدل کړل. هغه کسان چې مسالې شمېر یې رامنځته کړي داسې نه ده چې هغوی ځانګړي فوقالعاده بیولوژیکي وړتیا لري، بلکې هغوی یوازې خپل فکرونه او قناعتونه بدل کړي دي. د لمانځه په اړه دې افکار بدل کړه، د لمانځه سره کومه ښه خاطره دې غنیمت وګڼه، او د دې خاطرې په مرسته دې لمونځ په خپل ذهن کې په یوه ښکلې بڼه انځور کړه. هغه ورځ در په یاد کړه چې په پوره خشوع او ډاډ دې لمونځ پکې کړی وي، او په دې ورځ جومات هم آرام او پاک وي. هغه ځانګړی شعور در په یاد کړه چې د رمضان په میاشت کې دې د تراویحو په لمانځه کې یې ستا زړه ډک کړی و، یا د هغه لمونځ کوونکي لمونځ در په یاد کړه چې لمونځ یې ستا ډېر خوښوونکی، او دا هیله دې لرله چې کاشکې تا هم د ده په څېر لمونځ کولی سوای. له عقل سره دې مبارزه وکړه
څو د لمانځه دغه ښکلي انځور ومني. هر وخت که شیطان لمونځ درته دروند انځوراوه او دا درته ویل چې د لمانځه څخه ځان خلاصول یا یې پرېښودل پکار دي، نو ته له ذهن څخه د دغو فکرونو د شړلو په موخه د خپل نفس سره مبارزه کوه او هڅه کوه چې دغه فکرونه په ډېرو مثبت فکرونو بدل کړې، ځکه ته په یوه وخت کې د دوو چارو په اړه د فکر کولو توان نه لرې. هر وخت که ته د خپل نفس سره دا مبارزه وکړه چې د لمانځه انځور دي په ذهن کې د سکون، خوښۍ او ډاډ سره وتاړه. که څه هم لا تر اوسه دې لمونځ نه دی کړی، ژر به د عقل دغه انځور په حقیقت بدل کړي او هیڅ کله به د شیطان وسوسه در باندې غښتلې نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ښکلې معنا هغه وخت موږ ته راښودلې چې کله یې بلال رضی الله ته ویل ارحنا بها یا بلال، ژباړه ای بلاله اذان وکړه څو د لمانځه په ادا کولو کې راحت ترلاسه کړو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم موخه دا وه تر څو زموږ په ذهنو کې د لمانځه انځور له راحت او ډاډ سره وتړي، او دا هغه تر ټولو مهم هڅونکی دی چې د انسان سره د لمانځه په ادا کولو کې مرسته کوي. زما تل خوښیږي چې دغه آیات له ځان سره تکرار کړم، الا المصلین. دغه آیات شریف په معارج صورت کې له نورو آیاتونو سره به یو ځای داسې راغلی دي، ژباړه یقینا انسان بې حوصلې پیدا سوی دی چې بدي ور ورسیږي فریاد کوونکی وي، او چې ښېګڼه ور ورسیږي نو بخیلي کوونکی سي، پرته له لمونځ کوونکو هغوی چې په خپلو لمونځونو تل کلک وي. هر وخت چې غم احساس کړم الا المصلین ووایم، نو تر څو چې زه لمونځ کوم غم نسي رارسېدلی. چې کله مې سینه تنګه سي الا المصلین ووایم، نو په دې ډډه کېږم تر څو چې لمونځ کوم الله تعالی به زما سینه پراخوي. کله چې ستړی سم الا المصلین ووایم، ځکه په لمانځه کې قوت دی، او کله چې الله تعالی خپل نعمتونه را باندې ولوروي الا المصلین ووایم، نو دا را په یاد سي چې فضل ټول الله تعالی لره دی. په خپل ذهن کې د لمانځه معنا له برداشت، ډاډ او آرام سره تړم. یو راز له تا څخه هم نه پټوم، او هغه تا چې د وخت په تېرېدا او د الا المصلین عبارت په تکرار سره ما هغه څه وریبل چې کرلی مې وه. اوس ما عقل مې داسې سوی چې له هڅې پرته یې را باندې تکراروي، او دا وروسته تر هغې چې یو وخت به مې په عقل کې د دغې مفکورې الا المصلین د کرلو په موخه د خپل نفس سره مبارزه کوله. همدارنګه که د ستړیا او سستي له امله مې نفس وغواړي چې لمونځ وروسته کړم، نو د دغه عبارت لمونځ راحت یادونه ورته کوم، او تر هغه وخته یې ورته تکراروم څو ورباندې غالب سم. که څه هم ستړیا او سستي احساسوم، خو باور مې دا دی که لمونځ رانه پاتې سي احساس به مې تر دې هم بد وي، او که نفس مې پر لمانځه مجبور کړ ډېر ژر به مې احساس نور هم ښه سي. نو په دې توګه د لمونځ راحت دی مفهوم زما په ذهن کې ځای نیسي. زه یقین لرم تا په خپل ژوند کې لږ تر لږه یو ځل داسې حالت تجربه کړی چې د لمانځه کولو او نه کولو په جګړه کې ښکېل سوی یې، او د نه کولو له پرېکړې سره سم دی احساس نور هم خراب سوی دی، او د لمانځه کولو په پرېکړه دی که څه هم د ستړیا او سستوالي احساس کاوه، خو د لمانځه د پای ته رسېدا سره سم دی خوښي او د سینې پراخي احساس کړې ده. هر هغه عبارت وکاروه چې ته یې په قوت باور لرې، او دغه عبارت یو داسې وسیله وګرځوه چې د شیطان وسوسه او د نفس خبره دې ورباندې بنده کړې. ته په یوه داسې جګړه کې ښکېل یې چې د دنیا او آخرت خوښي دې ورپورې تړلې ده، او ته اړ یې چې د خپل نفس او شیطان سره د هغوی په وسیله جګړه وکړې. له شک پرته له تا څخه ډېر منځونه د هغو فکرونو له امله پاتې سوي چې ستا په سر کې زیرمه سوي او هیڅ حقیقت نه لري، بلکې شیطان پکې کرلي او هره شپه او ورځ یې تا ته یادوي، ځکه همدا یې یوازنۍ وسیله ده. که شیطان تړل سوی یا غالب وي، بیا دغه چاره ستا نفس ته پرېږدي، او ستا نفس له دې افکارو پرته نور څه نه لري، تل یې د نفس د خبرو په بڼه تا ته اوروي. نو له همدې شیبې د لمانځه په اړه د مثبت افکارو او عبارتونو په کارولو پیل وکړه، څو د هغو خبرو د مقالې لپاره تیار سي
چې د هر مانځه په وخت کې یې ستا نفس د وسوسې په بڼه تا ته وړاندې کوي. کوم شی چې زه درته وایم هغه په ارواپوهنه کې یو ثابت مفهوم او په ځان سره خبرې کول سره موندل سوي دي او په سلیپ ټاک سره موندل سوي دي. ارواپوهان وایي ارواپوهان د مثبتو تاییداتو افرمیشنز په نوم یو تخنیک کاروي او د انزوا په ځان نه باور او ژور خفګان درملنه پرې کوي. د څومره ډیرو بریالیو خلکو د ژوند حالات چې ما مطالعه کړي کټ مټ همدا تخنیک یې کارولی دي. هغوی د نفس خبرې د یو داسې وسیلې په توګه کاروي چې په بریا او پر ځان د باور پیدا کولو کې مرسته ورسره وکړي. د دوهمې برخې پای. قولوا لهم عودوا فوجدي قاتلي لا وجد ليلى أو جميل عقابي لله أحباب أحن